له سرابونو وېرېدلی سړی اوس په اوبو هم تنده نه ماتوي اظهار د مینې اخر چاته وکړو خپل اکثر زمونږ زړه ماتوي سلامونه او نیکې هیلې او احترامات مې ومنئ قدرمندو کتونکو په دغه هیله په دغه امید چې روغ جوړ به او ژوند ته به اماده یې قدرمندو ستاسو ادبي ملګری صالح نادان یم او یو ځل بیا تاسو سره په آینې خپرونه کې حاضر یم او نن را سره په آینې خپرونه کې ډېر ښه شاعر ډېر ښه لیکونکی چې ډېر ښه شعر لیکي تاسو د هغوی شعر سره او د هغوی شخصیت سره اشنا یې نن را سره په آینې خپرونه کې ډېر محترم ساګر جان یوسف خیل صاحب میلمه دی د هغوی نه به خوندور شعرونه اورو تر تاسو به در رسو په دغه لړ کې را سره ډېر ګران ملګری تاسو به ښه پېژنئ انورخیال بونیری صاحب هم را سره ناست دی نو د ټول ناول ساګر صاحب تاسو ته هرکلی او ستړي مه شئ وایم ډېره زیاته مننه تاسو ته هرکلی په خیر علي دغه اشنغر خاورې ته په راتګ باندې الله مو بختور کړه او هرکلی به درته وایم او وخت ناوخته دی خبرې به درسره لږې کوم ځکه چې تاسو ویلې چې لمر په پرېوتو دی بلکل نو راځئ دغه کتونکي او دغه تاسو نو ستاسو دغه ملګرو ته یو څو شعرونه زر زر وایم چې که په زر کې درته پړی یم خو په مینه درنه وړی یم ته پردی سندرې وایه زه په خپله ټپه مړی یم ته پردی سندرې وایه ته پردی سندرې وایه زه په خپله ټپه مړی یم بس په دې ګناه مې وژني غنمرنګه یم خړی یم ډېر ښه بس په دې ګناه مې وژني غنمرنګه یم خړی یم او زه په اوړي خان د کلي که په ژمي کې اجړ یم زه په اوړي خان د کلي که په ژمي کې اجړ یم او په ساګر دغه فتوا ده چې په مینه دې ککړی یم ډېر ښه دی په ساګر دغه فتوا ده چې په مینه کې ککړ یم چې په مینه کې ککړ یم د چا دپاره تهجد هم کوم د ځان دپاره مې کدې ته ځمه یو داسې خوب وینم یا طالبه زه پکې چا سره کعبې ته ځمه دغه نظم دی دا را سره شریکومه چې کیدی شي چې سپرلي ته راځي او مونږ نه یو کیدی شي چې سپرلي ته راځي او مونږ مړه یو کیدی شي د فرهاد شیرینۍ بیا چېرته دوکه شي کیدی شي د منصور د دار قیصه رانه زړه شي کیدی شي د غني د مستۍ جام رانه خالي شي کیدی شي چې د ګران د مینې خیال رانه خیالي شي کیدی شي چې زمونږ د صبر جام په بله واوړي کیدی شي چې مستانه ګورې پام په بله واوړي کیدی شي چې سپرلیه ته راځي او مونږ نه یو کیدی شي چې سپرلیه ته راځي او مونږ مړه یو کیدی شي چې د ستر ملکڼ ماته حوصله شي کیدی شي د سایل د تصویر پاڼې هم لمبه شي کیدی شي د نوهار ګلونه هم راته سپلمۍ شي کیدی شي د اجمل د غیرت چغه هم ګونګۍ شي کیدی شي د رحمان وینا هم دلته کې رښتیا شي کیدی شي چې مو یو دیوال ته مخ او بل ته شا شي نو کیدی شي چې سپرلیه ته راځي او مونږ نه یو کیدی شي چې سپرلیه ته راځي او مونږ مړه یو کیدی شي چې مایوسه په سندرو ادم خان شي کیدی شي چې مایوسه په سندرو ادم خان شي کیدی شي د درخونه بې دیدن را روان شي کیدی شي توربان راته په دې سیمه دیره شي کیدی شي د ښایست بدر جماله هم خفه شي کیدی شي د خیام د هنر ګوتې هم زخمي شي کیدی شي د ساګر ملي هم واړه لیوني شي کیدی شي چې سپرلیه ته راځي او مونږ نه یو کیدی شي چې سپرلیه ته راځي او ډېر خوندور نظم دغه څو شعرونه د غزل چې جنګ کوي د دې سړي غندنه په کار نه وه چې جنګ کوي د دې سړي غندنه په کار نه وه چې مینه کړي د دوی لږه ستاینه په کار نه وه بس ډېر مو د نفرت کاڼي په یو بل ورولي باقي دلته په ګل باندې ویشتنه په کار نه وه ډېر ښه د ده بچي لولږې مړه کېده ځکه منصفه د غلا کړې نو ده ته ګل بخښنه په کار نه وه لولږې مړه کېده ځکه منصفه د غلا کړې نو ده ته ګل بخښنه په کار نه وه او شاعر له دې د مینې د سفیر درجه ورکړي د دور د باچا نه راغوښتنه په کار نه وه شاعر له دې د مینې د سفیر درجه ورکړي د دور د بادشاه نه دا غوښتنه په کار نه وه او برقه او لوپټه چې دې په کور ایښي نو پیغلې بیا ته ووایه کمیس ته دې لمنه په کار نه وه او ساګره چې په ورکو لارو در سره ځي ساګره نو د داسې یار مننه په کار نه وه ډېر ښه دی ډېر زبردست ډېره چې کله یې ځواني وه او شباب و چېرته مخکې
چې کله یې ځواني وه او شباب و چېرته مخکې دا زړه مې پسې سم خانه خراب و چېرته مخکې او زمونږ به د غزل خیالونه ټولو تندغري زمونږ به د غزل خیالونه ټولو تندغري د دې ښکلي په مخ چې به نقاب و چېرته مخکې د مینې په مذهب کې شیخه زه هم جنتي وم نو ماله هم راکړی چا ګلاب و چېرته مخکې د مینې په مذهب کې شیخه زه هم جنتي وم نو ماله هم راکړی چا ګلاب و چېرته مخکې او دا ستا په شانته ما هم د اختیار سندرې وې به زما هم په دې سر کې انقلاب و چېرته مخکې او ته یاد کړه ستا د زلفو په تارونو اموخته و ستا د زلفو په تارونو اموخته و ته یاد کړه زما لاس کې دا رباب و چېرته مخکې او اوس ښه هغه لیونتوب مې انتظار کې پاتې نه دی د ګوتو په بندونو به حساب و چېرته مخکې اوس ښه هغه لیونتوب مې انتظار کې پاتې نه دی د ګوتو په بندونو به حساب و چېرته مخکې او ساګر هم د ښایست په خاپېرو دونه ایښي ساګر هم د دې خپل زړګي نه وام و چېرته مخکې را جوړ کړی چا بنډار دی مخصوصیږي چا بنډار دی مخصوصیږي پورې چمکې یک هزار دی مخصوصیږي او نن دې لارو کې د ګل پاڼې خورې دي چا ته کړی چا انکار دی مخصوصیږي نن دې لارو کې د ګل پاڼې خورې دي چا ته کړی چا انکار دی مخصوصیږي دا شپه هسې دومره ډېره درنه نه ده څوک مین چېرته په دار دی دا شپه هسې دومره ډېره درنه نه ده څوک مین چېرته په دار دی مخصوصیږي او دا سپوږمۍ چې داسې تته تته ښکاري د چا چاته انتظار دی مخصوصیږي او چې رسا یې د زړګي په سر ویشتلې چا وجلې په اعتبار دی مخصوصیږي چې رسا یې د زړګي په سر ویشتلې چا وجلې په اعتبار دی مخصوصیږي او دا چې لاسو کې یې ګل راته نیولې په لستوڼي کې یې مار دی مخصوصیږي او چې د ماتو زړو سندرې وایي دا ساګر د زړه بیمار دی مخصوصیږي خیاله ما سره هیڅ نشته په ژوند کې د نیستۍ نه بغیر هغه چې غواړي بل څه نه غواړي سپوږمۍ نه بغیر او ژوندون مې کړی خو چې څنګه مې کړی نه پوهېږم اوس مې لحظه هم نه تېرېږي د ننۍ نه بغیر خو چې څنګه مې کړی نه پوهېږم اوس مې لحظه هم نه تېرېږي د ننۍ نه بغیر او موږ که بلها په خپله خاوره کې شړشم وشیندل خو په والله که څه زرغون شو د سپلمۍ نه بغیر زما د زړه په لویه دشته کې نور څه پاتې دي ستا د یادونو د پیریانو د ډولۍ نه بغیر زما د زړه په لویه دشته کې نور څه پاتې دي ستا د یادونو د پیریانو د ډولۍ نه بغیر او د ناچارۍ له ویرې خپل ارمان نیمګړی پرېږدم د ناچارۍ له ویرې خپل ارمان نیمګړی پرېږدم زه یې تصویر جوړ کړم اکثر له د نتکۍ نه بغیر د ناچارۍ له ویرې خپل ارمان نیمګړی پرېږدم زه یې تصویر جوړ کړم اکثر له د نتکۍ نه بغیر او زما د دور خوددارخیلو ناممکنه نه ده ما په غربت کې وخت تېر کړی د ډوډۍ نه بغیر زما د دور خوددارخیلو ناممکنه نه ده ما په غربت کې وخت تېر کړی د ډوډۍ نه بغیر او ما له جونګړې ته ساګره بس دا دوزي راځي زمونږ څوک دي د باران او د سیلۍ نه بغیر ما له جونګړې ته ساګره بس دا دوزي راځي زمونږ څوک دي د باران او د سیلۍ نه بغیر چې خره واخلو نو خرې ګرانې شي نو خرې ګرانې شي ګنې نو ته وایه تاوان او ځمکه مونږ چې خره واخلو نو خرې ګرانې شي ګنې نو ته وایه تاوان او ځمکه او د قسمت کار دی که یې راکړي خدای ګنې هغه او زه اسمان او ځمکه ډېره مننه یو وخت چې په هر چا مې باور د ځانه زیات و یو وخت چې د خپل وجود د سوري نه ویرېږم یو وخت چې په هر چا مې باور د ځانه زیات و یو وخت چې د خپل وجود د سوري نه ویرېږم او یو وخت چې دا ټکی مې نصاب کې لازمي و یو وخت چې د مینې د دې توري نه ویرېږم